پرون موږ تاسې ورډپیډ ویلې چې ورډپیډ کې موږ کوم کارونه کولای شو او بیا هم د ورډپیډ لی آوټ ویلې چې ورډپیډ به موږ څنګه پیژنو او بیا مو د کیبورډ بعضې بټن یې وپېژندی چې شیفټ او کنټرول او آلټ دا څه کار کوي، انټر څه کار کوي، بیک سپیس څه کار کوي، استفاده مو زده کړه. یو خط به څنګه سلیکټوو دا مو وکړو او بیا دلته په هوم منیو کې موږ ویلې چې که چېرته کوم خط مو سلیکټ کړی وي او غواړو چې سایز یې غټ وړه کوي بیا هم فونټ سایز وویلې ورسره بولډ ایټالیک انډرلاین او سوپر سکرپټ او سب سکرپټ او رنګ او دا شیان مو ټول وویلې او تر څنګ مو ورسره الاینمنټ هم وویلې چې که چېرته موږ غواړو چې خط منځ ته راولو رایټ ته راولو د دې ځای خو مشکل نه لري. زه نوي درس ته اوس که چېرته زه یو اپلیکیشن یا ډاکومنټ ولرم کوم چې ما په ورډپیډ کې جوړ کړی مثلا دا عنوان ده او دلته نور یو پاراګراف یا یو جمله ده. زه دې کې تغییرات راولم نو انتخاب مې کړه. مونږ ویلې چې هره جمله کې تغییرات راولو باید هماغه انتخاب شي او فونټ سایز مې هم لږ ورته زیات کړو تر څو لږ غټ ښکاره شي او بولډ مې هم کړو تر څو لږ ډبل شي. دلته مونږ فونټ سټایل لرو، دغه ته فونټ سټایل یا فونټ فیملی ویل کېږي. که غواړې چې د دې خط ډیزاین تغییر شي، اوس ګوره سټایل یې دغسې ده ډیزاین یې، که غواړې چې تغییر شي کوم ډیزاین غواړې دا ګوره ټول ډیزاینونه دي دلته چې سره هم لیکلي وي هماغه ډیزاین اخلي. اوس مثلا که زه دا کلیک هم شاید ده ته چې دې الاینمنټ رایټ کړمه نو دې خوا ته به دا ښکاري د دې ځای نه به مونږ چینجوو. ګوره دا ټول سټایلونه دي، هر سټایل چې د انتخاب کړه هماغسې کېږي. دې ته فونټ سټایل یا فونټ فیملی وایي چې همیشه کله غوښتل چې د کومې جملې یا کوم پاراګراف ډیزاین ور بدل کړي نو هغه به اول سلیکټوي او بیا به راځي له دې ځای نه به یې فونټ چینجوي. پوه شوې په دې باندې بیرته به دا لیفټ کم دلته به راشي. بیا هم پرون مونږ تاسې وویلې که چېرته غواړو چې سیو یې کړو سیو کلیک کوو او کوم بیا بیرته راخلاصوو اوپن او نوې نیو که چېرته هم نوې صفحه راوسته. بل دلته مونږ سیو از لرو. سیو از څه کار کوي؟ که چېرته مونږ غواړو چې یو فایل په څو نومو سیو کړو، یو فایل په څو نومو سیو کړو په هغه صورت کې مونږ له سیو از نه استفاده کوو. ولې یو فایل په څو نومو سیو کړو؟ مثلا زه دغه ځای کې یو فارم دی رجسټریشن فارم د دې کورس لپاره چې تاسې داخله کړې ده زه د هر یو رجسټریشن فارم جوړوم چې څه شی پکې لیکلی وي، مثلا نوم یې لیکلی وي، فادر نوم یې لیکلی وي او مثلا ډیټ اف برث کوم معلومات چې پکار دي هغه پکې لیکلی وي. دلته په سر کې چې ده نوم یې لیکلی وي، دلته مثلا ما لیکلی ده شفیع الله، دا د شفیع الله رجسټریشن فارم شو. سیو مې کړو د شفیع الله په نوم. اوس همدغسې فورم زه کوچي ته هم جوړوم، همدغه فورم ډیزاین هر څه همدا دي، صرف تغییرات پکې څه شی راولمه، نوم دلته دا د فلار نوم دا شیان یې تغییروم، نور شیان ټول مغه مواد دي، فقط بعضې تغییرات پکې راولم. نو که چېرته زه له سره بیا دا جوړوم از خو به ډېر وخت واخلي که نه، نو زه څه کوم صرف تغییرات پکې راولم. مثلا نوم ده چینجوم یې ده کوچي په نوم، دلته دا نور تغییرات هم راولم. نو اوس که زه دوباره ځم سیو کلیک کوم دا فایل مونږ په کوم نوم سیو کړی دلته یې نوم دا موجود ده شفیع الله په نوم. که چېرته زه سیو بیا کلیک کوم دغه خط هم د دې شفیع الله په نوم سیو کېږي، هغه تغییرات له منځه ځي. نو زه وایم چې دا جدا سیو شي، شفیع الله جدا وي دا جدا وي. نو مخکې له دې نه چې زه سیو کلیک کړم سیو مې کلیک هم کو خیر بیرته به یې انډو کړم بیا به انډو به یې کړم بیرته به یې سیو کړم منه سیو کلیک شو دا به کوچی کړم دا ریسیو نه کلیک کوم سیو از کلیک کوم. سیو از معنا په بل نوم یې راته سیو کړه، دغه تغییرات چې ما دوباره راوستلي دي دا په بل نوم راته سیو کړه. مثلا زه وایم چې دا د کوچي په نوم سیو کړه سیو. اوس دلته نوم څه شی ولیکل شو؟ کوچی. که چېرته زه اوس راشم اوپن کلیک کوم او شفیع الله فایل خلاص کړم، شفیع الله دا که چېرته زه دا خلاص کړم دلته به څوک راځي؟ شفیع الله به راځي. او که چېرته زه اوپن ته لاړ شم او کوچی کلیک کوم دا اوس به څوک راځي؟ اوس به څوک راځي؟ کوچی. نو که چېرته مونږ غوښتل چې یو فایل په دوو په درو نومو سیو کړو په کوم وخت کې که دغسې چې بعضې تغییرات مونږ راوستله نو بیا به مونږ سیو از کړو. پوه شوئ؟ دې ته سیو از وایي چې کله غواړئ یو فایل په څو نومو سیو کړئ، هغه په کوم صورت کې چې بعضې تغییرات مونږ غواړو چې راولو په بل نام هغه تغییرات سیو کړو بیا به سیو از کړو. بل د مونږ سره پرنټ، که کله غواړې چې پرنټ یې کړې، مثلا ته رجسټریشن فارم یا یو اپلیکیشن یو عریضه جوړه کړه زه غواړم چې دا پرنټ کړم نو بیا به راځې پرنټ به کلیک کوې. پرنټ چې کلیک یې دلته مونږ سره یو پرنټ ده یو پرنټ پریویو ده.
که چیرته غواړئ چې راسن له پرینټر ماشین نه همدا ورقه راووځي نو بیا موږ پرینټ کلیکو او که یو وارې وینئ چې مخکې له پرینټ نه څه رقم ښکاري نو بیا باید بیا پرینټ پریویو کلیک کوو. که چیرته اوس مثلا موږ پرینټ پریویو ونه لرو راسنه پرینټ کو او دا ورقه راووځي ته وایي چې د دې خط سایز خو ډېر غټ راغلی ده او یا مثلا د فاصلې ډېرې زیاتې دي فاصلې مې باید کمې کړې وای دا خط مې لږ وړ کړی وای نو هلته خو د تیار یوه ورقه پرینټ کړی نو بیا تغیرات راولئ بیا یې پرینټ وایي که د بیا خوښ نه و بیا دغسې به د څونه ورقې ضایع شي که نه د پرینټر رنګ ورقې نو په دې په خاطر چې موږ معلوم شي راته چې څه رقم پرینټ کې راځي موږ باید اول پرینټ پریویو وګورو همیشه چې یو فایل جوړ کړو مخکې له دې نه چې پرینټ یې کوي یو وارې پرینټ پریویو ګورئ پرینټ پریویو کې ګوره تاته مکمل کوي چې دونه فاصله به له دې ځای نه ولري دونه فاصله له دې ځای نه ولري دومره به خالي وي او سایز به وینئ دا به غټ وي دا به واړه وي او که غواړئ چې وګورئ چې یعنې سایز به څومره وي نو موږ تاسې دلته 100% لرو پرون ما تاسو ته زوم کې وویلې که نه چې نارمل همیشه څو فیصده وي 100% نو 100% به هم کلیک کوو د 100% کې چې سایز څومره ښکاره شو د خط په همدغه اندازه پرینټ کېږي نو ګوره دومره فاصله به له دې ځای نه ولري دومره فاصله به له دې ځای نه ولري او دومره صفحه به خالي وي نو که اوس چیرې د قبولې چې همدغسې پرینټوم نو بیا موږ پرینټ کلیک کوو او که وایي چې نه تغیرات راولم مثلا فاونټ سایز یا کموم یا زیاتوم نو بیا کلوز پرینټ پریویو کله چې د کلوز پرینټ پریویو وکړه بیرته صفحه عادي حالت ته راځي اوس مثلا که زه تغیرات راولم دا صفحه لږ یې بولډ کوم او دا هم ورسره لږ راټوم اوس وایم چې څه رقم به ښکاري بیا به یې وارې لاړ شم پرینټ پریویو به وګورم دلته به یې 100% هم کم تر څو پوره راته ښکاره شي نو هر وخت چې مطمئنه شوې چې هر څه مې برابر زما په زړه دي که نه اوس غواړم چې پرینټ یې کړمه نو بیا پرینټ کلیک کړه یا دلته پرینټ کلیک کړه یا دلته هم موږ سره ګوره پرینټ شته پرینټ کلیک کړه کله چې پرینټ کلیک کې دغه پرینټ باکس یا پرینټ ډایلاګ باکس راځي په دې کې دلته وایي سلیکټ پرینټر له کوم پرینټر نه یې پرینټوي که چېرته ستا کمپیوټر سره همزمانه 2-3 پرینټره وصل وه مثلا رنګه پرینټر جدا وي ساده پرینټر جدا وي که نه له کوم پرینټر نه غواړي چې پرینټ ووځي نو له هر پرینټر نه چې غواړي پرینټ ووځي دلته باید د پرینټر نوم انتخاب کړي کله چې موږ ستاسې کمپیوټر سره پرینټرونه وصل وي نو پرینټرونه باید انسټال شي که چېرته انسټال نه وي باید انسټال شي بدون له دې چې لاین یې وصل شي باید انسټال هم شي یو ډرایور پرینټر ډرایور ورته وایي هغه باید انسټال وي تر څو ستا د کمپیوټر او د پرینټر ترمنځ رابطه وي چې دلته پرینټ ورکړي او هغه پرینټر یې وباسي نو بیا دغه ځای کې نوم یې خپله راځي اوس زما کمپیوټر کې ګوره څو پرینټره انسټال دي دا پرینټر انسټال ده دا انسټال ده نو که زه هر مثلا زه دلته غواړم له دغه پرینټر نه پرینټ وباسم نو باید زه دا پرینټر انتخاب کړم که چېرې له دې باسم دا هغه پرینټرونه دي چې زما کمپیوټر سره وصل دي نو هر دلته د پرینټر ماډل نوم دلته لیکلی وي په مخ باندې د پرینټر په مخ به هغه نوم لیکلی وي اوس مثلا HP لیزرجیټ 8 هغه موږ سره دفتر کې چې پرینټر ده د هغه په مخ کې ورې همدغه نوم لیکلی ده نو که کله غواړې چې له هغه نه پرینټ ووځي ته باید دا یې وکړي او که مثلا له دې نه خو له دې ځای نه به ته پرینټر چې کوم یو نه غواړې پرینټ ووځي هغه به انتخاب کړي نو بیا به پرینټ له هغه ځای نه وځي دلته پیج رینج راځي پیج رینج معنا چې څومره پیجونه غواړي چې پرینټ کړي اوس دلته فعلا آل معنا ټول راته پرینټ کړه څنګه ټول اوس ګوره دلته فعلا څو صفحې لرم دلته زه یوه صفحه لرم که چېرته زموږ ستاسې کار زیات وي مثلا یو راپور دې جوړ کړی وي 10 صفحې وي 15 صفحې وي یعنې که زه اوس دلته یو څه خط زیات کړمه شاید دا له یوې صفحې نه زیات شي همدغه به کاپي کړم چې لږ زیات شي اوس وګوره دا سکرولر دا دومره ډېر خو به په یوه صفحه کې نه راځي که نه اوس که چېرته زه پرینټ پریویو کلیک کړم پرینټ پریویو کې بیا راته ښیي پرینټ پریویو دلته اوس ګوره لیکلي دي چې څو صفحې دي 2 صفحې دا اوله صفحه ده او ټولې 2 صفحې دي دلته به دغه نیکسټ پیج هم فعاله شوی وي تر څو بل درته وښیي یا دواړه ښیي دا هم ښیي دا هم ښیي که چېرې 1 پیج کلیک کوي یو درته ښیي یا 100% کلیک کوي یو درته ښیي او که چېرې بیا نیکسټ کلیک کوي دویمه صفحه به هم درته وښیي نو که چېرته زموږ کار زیاتېږي صفحې خپله ورسره اضافه کېږي مثلا 4 څومره زه کار زیاتوم امکان لري 15 صفحو ته ورسېږي نو اوس چې کله ته پرینټوې څومره پرینټوې 2 صفحې لرم که دواړه یعنې ټول پرینټوم په هغه صورت کې آل کلیک کوم یعنې ټول راته پرینټ کړه او که چېرې شماره ورکوم مثلا زه وایم چې نه صرف دویمه صفحه دې پرینټ شي نو بیا به دغه پیجز دغه یو به کلیک کړې چې تر څو دا ټیک مارک شي او دلته به عدد ورکړې زه وایم چې څومره صفحه دې پرینټ شي دویمه اوس که زه اوکې کړم صرف دویمه صفحه یا مثلا دلته یو ولیکم څومره صفحه پرینټ کېږي مثلا که 10 صفحې ولرم او وایم چې 10مه صفحه دې پرینټ شي نو بیا 10 لیکم 10مه صفحه راته پرینټ کېږي که چېرته رینج ورکوم مثلا زه وایم چې له 5مې نه شروع تر 10مې دې راته پرینټ شي 10 صفحې لرم خو زه وایم چې له 5مې نه شروع شي تر 10مې پورې نو بیا ګوره 5 به ولیکې او ډاش به ورکې دا د منفي غوندې علامه چې ده دې ته ډاش وایي دا به ورکې اوس لیکم 10 څه معنا چې له 5مې نه شروع
تر لسمې پورې. نو اوس هغه اول نه تر 15 پرې دي، له 15 نه شروع کوي تر لسمې پورې پرنټوي. او که چېرته زه کاما ورکم د ډاش په ځای کاما ورکم، د دې دا مطلب چې 15 راته پرنټ کا او لسمه راته پرنټ کا. او ډاش چې ورکوي د دې مطلب دا چې له 15 نه شروع شي، شپږم اووم اتمه نهم لسمه. او د کامې مطلب دا چې 15 او لسمه. که چېرته زه دواړه ورکم هم کېږي. مثلا زه داسې ورکم چې له اولې صفحې نه ته 15 راته پرنټ کا کاما لس. څه معنا؟ له اولې صفحې نه تر 15 راته پرنټ کا او لسمه صفحه راته پرنټ کا. نو دلته په پیجز کې چې هره صفحه ستا خوښوي تعداد ورکوي، هماغه صفحې درته پرنټوي. او که دې ویلې چې نه ټولې پرنټ شي، بیا آل پیجز کلیکوي، بیا نو له دې اولې صفحې نه را شروع کېږي چې هر څو صفحې وي ټولې درته پرنټوي. دلته نمبر اف کاپیز، څو کاپیانې درته پرنټ کړي. مثلا تاسو یو شی غواړئ چې فوټ کاپي یې کوي که نه، نو هغه درته وایي چې څو کاپیانې درته درکړم. نو دلته همدغه کافي ده چې څو کاپیانې غواړئ. اوس مثلا ما دا یو عریضه یا اپلیکیشن جوړ کړی، څو صفحې ده؟ 2 صفحې، خو زه د دې 2 کاپیانې غواړم. مثلا یو د ده ته ورکوم، یو تا ته درکوم، یو ده ته درکوم. نو بیا بلته کافي کې شماره ورکوي چې مثلا څو کاپیانې راشي، 2 کاپي راشي، 3 کاپي، هر څو چې دې ورته ولیکل همغومره کاپیانې درته باسي. فقط بیا به پرنټ کلیک کوي چې دلته د کوم پرنټر انتخاب کړی وي، له هغه نه راسم پرنټ شروع کېږي. پوه شوئ په دې باندې؟ دې ته پرنټ وایي. نو مخکې له دې نه چې تاسې پرنټ کوئ، اول باید پرنټ ریویو وګورئ. پرنټ ریویو کې چې درته ښکاره شي چې مثلا دلته څومره فاصله ده، هر څه درته ښکاره شي. 100% کې وګورئ چې خط سایز درته معلوم شي. دلته نیکسټ پیج نورې صفحې وګورئ، پریویس بیرته اوله صفحه درته ښیي. نو چې کله مطمئنه شوئ چې هر څه جوړ دي، له هغه نه وروسته پرنټ. بیا که چېرته ما فاصلې کمولې، مثلا دغه فاصله چې ده ګوره لږ زیاته ده، مثلا دا فاصله زه غواړم چې دا فاصلې لږ کم او زیاتې کړم. خط زیات وي ته وایي چې باید لږ ډېر ځای شي که نه، نو دلته د باره دومره فاصله ورکړې، دلته دومره فاصله ورکړې. که غواړئ چې دغه فاصلې کم او زیاتې کړي، په هغه صورت کې بیا پیج سیټ اپ انتخابوئ. پیج ورقې ته وایي او سیټ اپ جوړولو ته یې وایي، سیټینګ ته، سیټ اپ ته وایي. نو بیا به دا کلیک کوئ. کله چې دا کلیک کړه، په دې ځای کې اول سایز ده چې له کومې ورقې نه ته غواړئ استفاده وکړې. دا د پرنټر ورقې چې دي دا په مختلفو نومو دي، چې زیات خلک چې استعمالوي کومې صفحې استعمالوي؟ A4. دا پرنټرو کې چې زیات خلک استعمالوي A4 صفحې استعمالوي. د دو سایز کې فرق وي، بعضې لږ غټې دي، بعضې لږ وړې دي، بعضې لږ بارې زیات ده. نو تا سره چې هرې صفحې هرې ورقې په پرنټر کې وي، نو ته باید له دې ځای نه نوم انتخاب کړې. بیا چې د څه رقم پرنټ ریویو درته کړی، هماغسې درته پرنټوي. که چېرته زما دلته سایز یو شی وي او ورقې مې په پرنټر کې بل شی کې وي، بیا چې دلته څه رقم درته ښیي، هغه خو یې نشي درته پرنټولی. مثلا ما دلته انتخاب کړی چې A4 دی وي، A4 دغه د پرنټر ورقې، او ما پکې وړکۍ دومره واده ښیي. بیا چې دلته څه رقم درته ښولی، هغه خو یې نه درته پرنټوي که نه. نو دلته چې دا پرنټ ریویو درته ښیي، د دغه سایز په اندازه یې درته ښیي چې دلته کوم شی تا انتخاب کړی ده، نو که په هغه ورقې پرنټ کړې، بیا به دغسې درته راځي. نو دلته سایز ډېر مهم ده. کله چې تاسې پرنټر کې ورقې ږدئ، نو د ورقې اندازه باید تاسو ته معلومه وي. په د پرنټر په کورو باندې لیکلي وي چې دا A4 دی، دا لیټر دی، دا لیګل دی. خو زیات چې خلک استعمالوي A4 استعمالوي. نو دلته تاسې به اول بیا سایز انتخابوئ چې زما ورقې په پرنټر کې دغه یو دی، نو دی به سیټینګ د هغه په اندازې درته کوي. بل په دې ځای کې اورینټیشن. اورینټیشن څه ته وایي؟ د زموږ صفحه چې ده اوس ګوره په اوږدو ده، داسې په اوږدو راغلی. که کله غواړئ چې په بره باندې راشي، بعضې چپټرونه او شیان په بره باندې وي که نه، نو بیا کولی شئ چې په پیج سیټ اپ کې دلته لینډسکیپ انتخاب کړئ. ګوره دلته باره پریویو درته ښیي. که چېرې پورټریټ وي داسې اوږده راځي، او که چېرې لینډسکیپ وي بیا په بره باندې راځي. اوس که زه دا اوکې کړم، ګوره دا صفحه داسې په بره ښیي. د دې ځای نه 1 پیج هم کو پوره به ښکاره شي، وینې؟ او که چېرته پیج سیټ اپ ته بیرته راشم او پورټریټ یې کړم، بیرته به پورټریټ شي. بل د مارجنز. مارجنز بیا څه ته ویل کېږي؟ دغه فاصلو ته مارجنز ویل کېږي. د دې ځای نه د دې ځای، د دې ځای نه دې ځای. دغه ته ټاپ مارجن وایي، دې ته لیفټ مارجن وایي، دې ته رایټ، او لاندې ته بوټم. څو طرفه مارجنز لرو؟ 4. یو د دې ده لیفټ، دا طرف رایټ، ټاپ او بوټم. که چېرته اوس ګوره زموږ خط د دې څنګ ته لږ نور هم وي، دلته به یو څه خط ور اضافه کړو چې 2یم 3یم لاین ته لاړ شي. دا ګوره له دې ځای نه شروع ده تر دې ځای، نور دلته فاصله ده، دلته فاصله ده، دلته فاصله ده. نو کوم دا فاصلې کم او زیاتې ولې، له دې ځای نه هم راسم پیج سیټ اپ راوستی شو، او په پرنټ پریویو کې هم پیج سیټ اپ راوستی شو، له دې ځای نه به یې راولو. دلته ګوره مارجنز په چیش باندې دی واحد دی، انچز باندې واحد دی، انچ ده. له لیفټ نه څو انچه ده؟ 1 انچ. له ټاپ نه 1 انچ. له رایټ نه 1 انچ. له بوټم نه 1 انچ. مثلا زه وایم چې نه ټاپ دی بیخي له سر نه شروع شي، نو زه به ورته له ټاپ نه وایم چې څو نه دی شي؟ 0. چې کله زه دا اوکې کړم، دا خط به چېرته راشي؟ 0 ته. اوس که په پرنټ پریویو کې وګورو،
پیج سیټ اپ سایز وایم A4 کو ښه دا بل به یې چینج کو لیفټ نه به یې 0 کو اوکې ګوره خط کوم ځای نه راغی بالکل له سر نه شروع کېږي کم یو څه فاصله بیرته ورکوي ګوره لږ لږ فاصله بیرته ورکوي مثلا که یې زیاتوم له سر نه وایم چې 2 انچه ګوره څو په اندازه راکته شو د 2 انچه په اندازه نو دلته مارجنز دي چې له څلور طرف نه د هر څومره فاصله غوښتل همغومره فاصله ورکوئ خو یو شی نوم په ذهن کې اوسه چې کله تاسو یو راپور جوړوئ یا یو داسې شی جوړوئ چې هغه د سټیپلر ته یا ګنډلو ته ضرورت لري که نه بیا فاصله ورته په نظر کې نیسئ چې بیا داسې نه چې پرنټ یې کوي او کله سټیپلر کوي او خلاصوئ خط په منځ کې بند پاتې وي نو همیشه چې یو راپور یا داسې شی جوړوئ چې هغه باینډینګ ته ضرورت ولري چې یا باید سټیپلر کې یا باید وګنډي نو بیا فاصله ورته خامخا په نظر کې نیسئ که چیرې له دې طرفه ګنډه له لیفټ نه له لیفټ نه یو څه فاصله ورته پرېږدئ او کوم چیرې له رایټ نه ګنډه بیا له رایټ نه اوس مثلا انګلیسي چپټر وي له دې خوا یې ګنډې دري چپټر وي له هغه خوا یې ګنډې که نه نو بیا فاصله حتما ورته په نظر کې نیسئ چې داسې نه شي چې پرنټ یې کوي او بیا سټیپلر کوي او ختم په منځ کې بند پاتې وي او یا که فاصله په نظر کې ونه نیسئ وروسته بیا فاصله چینجوئ بیا ورقو کې تغییر راځي اوس مثلا ما په 2 صفحو کې کار کړی یعنی اوس ټول څو صفحې ده 2 صفحې که چېرته زه د فاصلې زیاتې کړم مثلا زه ورته وایم چې د لیفټ نه دې مارجنز 2 شي له ټاپ نه دې هم 2 شي فاصله اوس ګوره دلته هم زیاته شوه دلته هم زیاته شوه بیا خو به د صفحو تعداد خامخا زیاتېږي اوس که زه وګورم صفحو تعداد څو ته رسېدلی ده اوس هم 2 ده خو خیر که خط نور هم زیات شي یا فاصله نور هم زیاته شي کېدای شي چې زیات شي دا به زه 3 کړم اوس به خط څو صفحو ته تللی 3 صفحو ته ګوره پوه شوئ نو بیا په هغه صورت کې چې تاسو وروسته بیا فاصلې کم زیاته کوي بیا د صفحو تعدادو د شیانو کې تغییر راځي نو ښه خبره دا ده چې مخکې له مخکې تاسې صفحې مارجنز وسنجوئ چې مثلا د دې طرف نه څومره فاصله ولري له رایټ نه څومره فاصله ولري له دې ځای نه یې فاصلې کم زیاتولی شي بل پیج نمبر اوس ګوره په دې باندې پیج څو لیکلی یو دا اوله صفحه ده دا دویمه صفحه ده دا درېیم دا مینې خپله ورسره راځي که غواړئ چې رانه شي بیا په پیج سیټ اپ کې دغه ټیک مارک ایسته کوئ پرنټ پیج نمبرز دا ایسته که که ګوره بیا نه راځي ورباندې او که وایي چې نه را دې شي بیا به دا ټیک مارک یې اوکې به کړي بیا به هغه بېرته ورسره راځي پوه شوئ دا شو پرنټ چې کله یې پرنټوئ مخکې به پرنټ پریویو وګورئ چې کله پرنټ پریویو وکتله که خوښه و پرنټول هم بیا به پرنټ کلیکوئ او کوم په صفحه کې تغییرات راوستل بیا پیج سیټ اپ چې مثلا مارجن څومره شي صفحه په بره راشي که په اوږدو راشي پیج نمبر ورسره راشي که نشي بل په دې ځای کې موږ سره کویک پرنټ نه کویک پرنټ بیا کله تا مثلا سیټینګ کړی اوس دې صفحه کې ما سیټینګ وکړو پیج سیټ اپ هر څه مې جوړ دي نو دوباره که زه راځم دلته پرنټ کلیکوم او دلته بیا پرنټر انتخابوم دا شان انتخابوم شاید اضافه وخت واخلي نو چې کله دې دا سیټینګ جوړ وي او ته وایې چې همدغسې پرنټ چې دا کوم سیټینګ چې جوړ ده نو بیا کویک پرنټ دا نه بیا دغه شی نه درته راولي راسن بس پرنټوي یې درته چې کله دا کلیک کې نور بیا پوښتنه نه کوي چې ټولې صفحې پرنټوي څو کاپیانې غواړئ دا شیان نه راسن پرنټ شروع کېږي له اول نه تر اخره ټول درته پرنټوي پوه شوئ په دې باندې پیج سیټ اپ باندې هم پوه شوئ بل دا سینډ ان ایمیل کله که غواړئ چې دا کوم اسناد یا کوم شی چې دلته جوړ کړی په ایمیل کې چاته ولېږې خو انټرنیټ دې باید وصل وي نو بیا به سینډ ایمیل کلیک کوئ سینډ ایمیل به کلیک کوئ هغه په هغه صورت کې چې انټرنیټ دی وي چې انټرنیټ دی نه وي بیا نه کېږي چې انټرنیټ دی وي بیا به ایمیل ادرس ورکوي او سینډ کوي هغه کس ته راځي او بل په دې ځای کې دا ایگزیټ اباوټ ورډ پیډ اباوټ ورډ پیډ د دې ورډ پیډ په هکله معلومات درکوي دا ورډ پیډ خپله د کوم پروګرام مربوط ده د وینډوز او دا وینډوز 7 ده نو دا د وینډوز 7 مربوط ده دلته یې ورژن راځي چې دا کوم ورژن ده بعضې معلومات د دې په هکله دي نو چې کله غواړئ د کوم پروګرام په هکله معلومات ترلاسه کوئ نو بیا به اباوټ کلیک کوئ هغه پروګرام په اړه به معلومات درکوي بل د په دې ځای کې ایگزیټ چې کلیک کوئ پروګرام بندېږي دغه او دا کلوز یو کار کوي که چېرته زه ایگزیټ ووهم نو بیا کلوزېږي اوس ګوره دلته یو مسج راغی چې ډو یو وانټ ټو سیو چینجز دغه فایل موږ د چا په نوم ثبت کړی و د کوچي په نوم ثبت کړی و نو وروسته له سیو کېدو نه موږ بیا بعضې تغییرات پکې راوستل که نه بعضې ختم ور اضافه کړو فاصلې هم کم زیاتې کړې نو له هغه نه وروسته چې اوس موږ پروګرام بندو دوی ما نه پوښتنه کوي چې کوم تغییرات چې تا راوستلي هغه هم ورسره ثبتوي که نه که چېرې ثبتوم سیو که نه ثبتوم ډونټ سیو نو زه وایم چې نه سیو یې کړه ورسره نو پروګرام به بند شي هغه آخري تغییرات به هم ورسره ثبت شي بېرته به زه پروګرام ورډ پیډ خلاص کړم ورډ پیډ
او ما کوچای فایل به خلاص کما دغه ځکه ګوره کوم فایلونه چې موږ اخري کار ور باندې کړی دی غو نمونه دلته راځي اخري کار په کوم فایل کړی دا په کوچی او زه د خلاصوم کلیک کړم بیا تغیرات پکې راولم مثلا دغه ځای بيخي پکې پاکوم سلیکټ هم ډیلیټ بټن وهم اوس پروګرام بندوم تر اوسه ما سیو هیڅ نه دی ورته ویل کنه بیا پروګرام بندوم ویني بیا هغه مسج راغی چې دا اخري تغیرات چې تا راوستو دغه ور سره اضافه کوي کنه ثبتای کنه کې ثبتوم سیو کنه ثبتوم نوٹ سیو کدا ور ډونټ سیو کوم پروګرام بند شو کنه اوس چې راولم نه هغه تغیرات به پکې نه وي بیا ورته چې ورډ پیډ خلاص شي او ورډ پیډ کې دی کوم فایل خلاص شي کوچای ډونټ سیو هغه تغیرات ور سره سیو شي نه دي او که دا ور ډیلیټ کما او بیا ورته چې نه سیو دي اوس چې زه پروګرام خلاص کوم اوس به تغیراتي پکې اوس که زه راشم ورته چې کوچای فایل خلاص کړم شته هغه شی نشته په دې خاطر چې موږ ورته سیو دي شي ورسره پوه شوې نو همیشه چې کله یو پروګرام بندوئ دا مسج به درته راځي کوم تغیرات راوستي به نو بیا کوم ورسره سیو کول چې هغه تاسو تغیرات راوستلي سیو به کلیکوئ یا کوم نه سیوول بیا به ډونټ سیو کلیکوئ پوه شوې په دې منیو باندې ښه راځو بېرته دا نور درس ته که چېرته غواړئ چې یو پاراګراف دغه پاراګراف زه وایم چې له دې نورو نه لږ مخکې شروع شي بیا به دغه یو کلیکوئ دته انډنټ وایي decrease indent increase indent دغه چې کلیکوئ ور فاصله به زیاتېږي له نورو پاراګرافونو به لږ مخکې شروع کېږي دا به بیرته فاصله راکموي اوس مثلا دا پاراګراف هم زه هم لږ مخکې شروع شي فقط یا کلیک پکې کېږده یا سلیکټ کا اوس ګوره چې څومره کلیکوي فاصله یې زیاتېږي که څومره کلیکوي فاصله کمیږي دا یې ډیکریزوي کموي او دا یې زیاتوي بل دا دې ته بولیټس وایي بولیټس یا سټارټ لیست دا به څه کار کوي که چېرته زه غواړم چې د یو شي اجزاوي ولیکم مثلا زه دلته لیکم چې سی آی ټي پروګرام سی آی ټي کې کوم کوم پروګرامونه دي دې نه لاندې لیکم مثلا لیکم چې وینډوز ورډ ایکسل اوس د دې لپاره چې څوک ښه پوه شي چې دغه وینډوز ورډ ایکسل دا د چا اجزاوي دي د سی آی ټي نو زه باید دا کلیک کړم او دلته دا کلیک تر څو وینې د علامې ورسره راشي دغه علامې ته بولیټس وایي یا لیست ورته وایي تر څو دا ښه معلوم شي چې دا دغه اجزاوي دي نو که کله بولیټس غوښتله دې ځای نه راوستی شي دغه بټن چې کلیکوئ دلته بیا سټایلونه بدلوی شي مثلا زه وایم شماره دې ورسره راشي شماره به راځي یا ای بي سي یا لاتیني او یا دا لاتیني او یا دا علامې او نن چې راندې شي نو هر یو چې غواړئ بیا راوستی شي دې ته بولیټس وایي پوه شئ په دې باندې بل د پکې لاین سپیسینګ که کله غواړئ چې د دغو لاینو ترمنځ فاصلې لږ زیاتې شي نو بیا یا کرسر پکې کېږده یا سلیکټ کا کرسر چې کېږدی هم صحیح ده اوس ګورل د ما کرسر یې ښی ده نو زه وایم چې د دغه پاراګراف فاصله دې لږ زیاته شي زیاته شوه نوره دې زیاته شي 2 چې څومره عدد زیاتوي فاصله زیاتېږي او چې څومره عدد کموي فاصله کمیږي هر پاراګراف کې چې کرسر یې کوي پوه شوې بل د پکې پکچر که کله دې غوښتل چې عکس ور اضافه کړي مثلا زما راپور دی په دغه ځای کې یو عکس هم ولري نو کرسر همالته کېږده هر چېرته چې د عکس راوسته همالته کرسر باید کېښودل شي بیا به پکچر کلیکوئ پکچر چې کلیک کړئ اوس چې د کمپیوټر کې هر چېرته عکس وي باید هماغه ځای ور وښیي او عکس ترې راواخلئ مثلا زه دلته پکچرز کې دغه فولډر کې دغه یو عکس ده کلیک به یې کړم او بند به کړم هماغه عکس به دلته راشي اوس به ګوره دا هم وي او دا به هم وي چې کله یې پرنټوم یو پرنټ پریویو ګورم چې څه رقم ښکاري ګوره عکس هم پکې موجود ده که مې غوښتل چې پرنټ یې کړم بیا پرنټ کلیکوم پوه شوئ نو دا کوم چېرته عکس راوستل بیا به دا ته دې ځای پوه شوئ زیات خو به نه وي بس ده